پروپرائٹر سردار جان دلسوز. تګ راتګ باندې وس هر سړی ګمان کوي نظر څمکلي ته خبرې ټول جهان کوي یار دا تاوان کوي یار دا تاوان کوي زړه مې د هر چا تور سو دا څنګه یاران اسوله شناخت در حسرې پورې د هر چا مې ګیلاس وله څنګه زمانه ستا پر سر دی خلکو ته درېږم غم یې نه کوم یاره زه دې نه پرېږدم یاره زه دې نه پرېږدم نسته یاران نسته ټول یاران د فتنو ډک دي. موږ د دکان پته په یاد ولرئ سردار دلسوز کمپیوټر موبایل میوزیک سینټر هلمند کرشک بازار پروپرائټر سردار جان دلسوز. صادق وم پتا مې اعتبار وکړي دا کار د کولو نه و تا څنګه دا کار وکړي تا چم خو د مار وکړي دا چم دې د مار وکړي ټول جهان دې سترګې سترګې نسته د اشنا سترګې وبه وینم یاره کله تورې تورې ستا سترګې ژاړې اوس زما کمبانی می ورته وکړلې پخلا بسي زه په تمه شپې کوم یو ورځ نه یو ورځ را بسي ورته په وفا بسي بلته په وفا بسي. خیال نوی چې دا به صابر جان زما بیا
بیکی خاشا خاشا رکی بیکی خاشا خاشا میوان کې همیشه ګرځي سره سترګې بې خاره د خپل یار سره جوړه ګرځي تل ښایسته ښایسته ګرځي تل ښایسته ښایسته ګرځي اوس په چمن کې دلاور خان او دا بل دلبار څومره سره ګران دي نور احمد و دا بل انوار دا نور اوریدونکو زمانو شیروان اشنا له طرفه سلامونه ومنئ زموږ د دکان پته په یاد ولرئ سردار دلسوز کمپیوټر موبایل میوزیک سینټر هلمند کرشک بازار پروپرایټر سردار جان دلسوز څومره غلط کار کوي څومره غلط کار کوي یو نقیب سمسور دی او دا بل دی اسد الله خاکسار یو خو په خیرسي چوکي زما دی پیدا گئی اشنا دا لکه زمری اشنا بل یې دی خورئ ماما نور د یارۍ نه یمه زه نوره یاري نه کوم ستړی سومه داسې ژوندون څه کوم دا خبر ښکاره کوم دا خبر ښکاره کوم سفر جانانا گرانا وطن اور دی زغلم قادر بدی جپا بیان وم وطن اور دی مظفر سفر جانانا گرانا وطن اور دی مظفر